السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو محترمو ملګرو، زموږ نن ویډیو د میسنجر په باره کې ده چې موږ څنګه کولی شو چې په میسنجر کې هیڅ چاته معلومات نه کیږي چې آیا دا نفر له موږ سره په لاین کې ده او که نه ده، آیا د دې نفر نیټ خلاص ده یا بند ده. په دې ویډیو کې ټوله طریقه زه تاسو ته ښایم. ویډیو شا پر مخ مه کوئ، ویډیو سمه صحیح وګورئ. ګرانو محترمو ملګرو، خدای دې وکړي چې اوجوړياستي او د صحت جامې مو په تن وي. زه حبیب الله اکاډمي چینل ستاسو ته مخاطب یم. که ستاسو اول وار وي زموږ ویډیو ګورئ یا زموږ چینل ګورئ، چینل لازمي سبسکرایب کړئ او لایک یې کړئ. زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. تاسې به راسئ موبایل صفحې ته هغه به خلاصه کوئ، بیا به ولاړ شئ خپل فیسبوک ته. اصل تاسې سره هر رقم فیسبوک وي، تاسې به هغه ته ولاړ شئ. زه راځم دې فیسبوک ده، زه راځم دا فیسبوک خلاصوم، بیا ځم له دې ځایه څخه میسنجر ته. صحیح ده، میسنجر ته چې کله ولاړو، میسنجر به مو خلاص کو. میسنجر چې مو خلاص کو، اوس په دې سر کې زه تاسو ته د درې نښې د خپل تصویر چې نه ده دې تصویر ته به تاسې راسئ، دا تصویر به اوکې کړئ. صحیح ده، کله چې مې دا اوکې کړ، اوس تاسې ته دلته یایي چې مثال دا اپشن ته به تاسې راسئ. تاسې ته اوس درښایم دې اپشن ته، دا به تاسې اوکې کړئ. تاسې کله چا څخه مثال یاستئ چې مو چاته معلوم نه شو چې آیا دا په میسنجر کې په لاین کې ده او که نه ده، هغه به بیا تاسې راسئ، دا به تاسې اوکې کړئ. داسې مې اوکې کړو، دا سر اپ نه ده، دا به تاسې بند کړئ. داسې مې بند کړ، داسې مې کله بند کړ، اوس تاسې چاته نه معلومیږي چې دا په لاین کې ده او که نه ده. صحیح ده، او بل به راکته شئ، دا اپشن به تاسې بند کړئ. دا نه ده، دا اپشن دا به هم تاسې بند کړئ چې چاته معلوم نه شي چې دا په لاین کې ده او که نه ده. صحیح ده، اوس تاسې چاته نه ښکارېږي چې آیا دا سړی په لاین کې ده او که نه ده. تاسې میسنجر چې ده او میسنجر عکس چې ده، هغه به هلته دته نه شو کېږي، نه به دته معلومیږي چې دا په لاین کې ده او که نه ده. ځینې له ملګرو له موږ څخه پوښتنه کوي چې مثال زه 2 اډیوي لرم یا 3 اډیوي لرم، زه چې کله یوې اډې ته ولاړ شم بیا ځم میسنجر له هغې اډې چې څخه خلاصوم، دغسې میسنجر ماته نه خلاصېږي. یا کله بیا بله اډې ته ولاړ شم له هغې څخه میسنجر زه خلاصوم، زه به خامخا یوې اډې ته ځم، بیا به له هغه ځای چې زه میسنجر خلاصوم. نه ته ولاړ شه یو میسنجر ته ولاړ شه، په هغه میسنجر کې بل میسنجر هم خلاصولی شې. را به شئ تاسې دې سیټینګ ته. صحیح ده، دا نه ده دلته چې کله تاسې رالاستئ، دلته چې تاسې سره هر څومره فیسبوک وي یا میسنجر وي، مثال هغه میسنجر وي، دلته دې له ما سره دا 2 یا 3 میسنجره دي، 4 میسنجره دي، ما چې هر یو زړه وغواړي زه هغلته راسم، دغه اوکې کړم، بیا راسم دلته هغه میسنجر خلاصوم. دا میسنجر به تاسې دلته څوړ خلاصوئ. له ما سره خو نه مخکې د پورته په سر کې ده ما خپل میسنجر خلاص کړی د حبیب الله په نامه. اوس به دا نور میسنجر زه څنګه خلاصوم؟ را به سم دې میسنجر ته، داسې مې کله اوکې کړ، بیا به تاسې راسئ دې ته، دا به اوکې کړئ. داسې مې اوکې کړ، تاسې ته به خپله میسنجر خلاص. هغه که تاسې یو میسنجر خلاصوئ، له هغه چې وځي بیا بل میسنجر خلاصوئ، هغه ټول دلته تاسې خلاصولی شئ. صحیح ده، دا ډېره خوندوره او زبردست ویډیو وه. زموږ چینل لازمي سبسکرایب کړئ او ویډیو مه هېروئ، ویډیو ته خامخا لایک ورکړئ.